ډېر غټ بیرغ دی دا خو نو په ویډیو کې ماشاءالله ښایسته السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو راغلي په کابل کې یو داسې ځای ته چې د ټوله کابل لوړه نقطه ورته ویلی شي، وزیر اکبر خان تپې ته. نو ومې غوښتل چې په دې ښایسته موسم کې زه هم د کابل شاوخوا څه خوند واخلم او په تاسې هم د دا لوړې نقطې څخه کابل جان ووینم. نو دغه د وزیر اکبر خان تپه ده، دلې یو ګړی موږ به هم ساعت تېر کړو، تاسو ته هم یو بلاګ جوړوم. نو شاوخوا کابل خو وینئ کابل جان څونه غټ دی ماشاءالله، څونه خوندور. نو بس ته راځئ دا بلاګ را سره تعقیب کړئ، کابل در باندې وینم د دا لوړې نقطې څخه. نو دغه د کابل جان نو ټول کابل تر دې تپه لاندې ده. د ماپښین د لمانځه ټیم هم ده، خانزاد هم دا د سټوري جوړوي. نو راغلو تپې ته دننه ده سا خوا ته ورځو، دا خو نو غټ بیرغ ده. ډېر ښایسته پارک یې لوړ د تپې پر سر جوړ کړی د ښه ګلان چمنیان پاک صفا سوتره ښه موسم. نو دغه خواصم کابل در باندې وینم، غټ بیرغ سیل به هم در باندې وکړم. نو بس تاسو مې صرف تعقیب کړئ. نه په نخ پوهېږم پړسېدلی یم د دا پاور بینک اوس صفر سو. ماشاءالله ډېر ښایسته ډېر خوندور. څنګه موسم ده؟ دلته یو څه فورینرز سیلانیان هم راغلي دي، دا دې دلته ګرځي. دا زما شاته چې چت وینئ دا نوی جوړ شوی دی، دا فکر کوم د دې نه و مخکې، اوس جوړ شوی دی. نو دلته لاندې بیرغ دا غټ وینې ډېر غټ بیرغ دی، دا خو نو په ویډیو کې نه معلومیږي. دې خوا به هم کابل در باندې ووینم راسئ. ماشاءالله دا به د کابل جان. کابل جان چې ده دا ځای لږ وګورم، په دغه ځای چې ښه خوند کوي، ډېر ښایسته معلومیږي. شاوخوا ورته وګورئ تکې شنې درختې بالا، خو نو د خزان موسم راځي پر کابل باندې. نو ښه خوندور موسم ده نن ماشاءالله. شاوخوا کابل وګورئ ډېر ساعت مې پکښې تېر ده. دې خوا ته مې چې د ښکاره کوي مانا بیرغ ده، دې خوا ته غټ بیرغ ده وینې تاسو به یې وینئ. دې خوا ته کابل. نو دا د کابل ځینې ځایونه ما ته نه رامعلومېږي، له دغه ځایو خلک پېژني چې دا کوم ځای ده کوم ځای ده، ما ته نه رامعلومېږي. نو بس تاسو یې کیسې یې کوئ چې کوم ځای مو وپېژندئ. تاسو راځئ چې داسې لوړه مې وارې ور پورته سو، دا لوړ ځای به هم ووینو، دا مسجد که خلاص و هغه به هم در باندې ووینو. او لمونځ مو هم نه ده کړی، لمونځ به وکړو، د لمانځه ټیم ده، کېدای شي دلته د اوداسه اوبه پیدا شي. ښایسته مسجد ده ماشاءالله. اودس شه موږ هم بېرته ځو، د تپې څخه شوه کېږو. نو دا لمنځو دپاره ځکه لمنځونه مو نه دي کړي،
منځونه باندې راوخته ده دغونه تپاوه نو نور داسې ځای نسته کې چې موږ یې په تاسو باندې ووینو بس د غونو ونو شاوخوا پکښې وګرځېدو کابل لوړه نقطه مې در باندې ولیدله نو زه د خیره سره لاندې مسجد کې لمونځ کوم ښایسته انار دي ماشاءالله د تپې څخه بېرته راشوا شولو ماپښین لمونځونه مو وکړل نو اوس بس ضرورت ده یو ګیلاس شنو چای زه به د خیره سره یو ګیلاس شنې چای به پیدا کوو نورې به یو ګړی کښېنو ارام به وکړو ټوله ورځ موږ ګرځېدلي وو تاسو ولیدل نو خانزا صاحب تپه څنګه وه والله ښه خوند یې وکړی هوا ښه ځای ما تر اوسه نه وم تللی نه وم راغلی کوم څوم کابل کې مې ډېر وخت تېر کړی خو زه نه وم راغلی نجیبه څنګه وه نجیبه ښه ځای ولو بهترین ځای ولو چوک څنګه ځای هم غوښتنه دا ده چې راشي کابل ته او دا تپه ووینو تپه ووینو ډېره ښایسته تپه وه ماشاءالله چوک هم ښه ځای دغه یو نوی چوک به تاسو کېدای شي ډېر لیدلی په ویډیوګانو کې دا زما دې خواته دا چوک دا نوی جوړ کړی ده دا ډېر ښایسته افغان یونایټډ بانک والا لکه په مالي لګښت جوړ شوی ده ښه ښایسته چوک نو البته څلور لارې ده انار هم ډېر دی په کابل کې سیزن یې زیات شوی ده نو تر یو ځایه به راسره ملګري یو بعد له هغه د خدای په اماني سره کوو تر څو چې موږ چایو ته رسېږو